سلامونه مې واخلئ، سپرلی موسم دی، ملاقات ته بانه جوړه کا، راشه په چکر جانانه سوات ته بانه جوړه کا. منګه د سوات په چکر د امان خان تر دره راورسېدو. تاسو به وایئ چې افسر افغان هم هر ځای کې کښېني او ډزه ویډیو، خو نه، امان خان زموږ د هر ویډیو په شا باندې، د هر کنټنټ په شا باندې یو مقصد، یو کازي. نن چې تاسو دا درې درنۍ غورۍ وینئ، غورۍ دې کې ورجلې دي. ورجلې د بیګمو رجو او د ساګو هغه امیزش دی یا هغه مینه ده د یو بل سره چې کله په هر قسمه ساګ چې وي په هغې کې بیګمۍ رجې واغېږلی شي، ولړلی شي، د دې نه ورجلې جوړې شي. دا زمونږ د سوات یو ډېر تاریخي خواړه دي. لوی خلک دلته راغلي دي سوات ته، د والي سوات د وختونه والا او تر دې دمه هغو دا خوړلي دي. یوه پیره چې څوک د دې ورجلې نه داسې درنه نوړی والي، تاسو یقین وکړئ د سوات دا ټوله آب و هوا د هغه په وجود کې د وینې سره چورلک وایي. دویمه مهمه خبره، عبدالله او ډاکټر کرن به هم اخره کې خپله خبره کوي، استاد جي امان صاحب دا ورجلې په پېښور کې یا بیا داسې چې لاړ شي اسلام آباد کې، لاهور کې په دې ډول نه پخېږي. نو دا یوازې د سبو او د رجو کمال نه دی، دا د سوات د اوبو کمال دی. د اوبو په مرۍ کې د اوبه ښکاري جانانه. د سوات اوبه هم څه کمزورې او عامه اوبه نه ده. البته پیغام به مې دا وي چې مهرباني وکړئ د سوات اوبه مه ګنده کوئ. د کورونو نه د ګټرو دا پیپونه د سوات سیند ته مه راوباسئ. په سوات کې ونې بوټي ولګوئ. د دې ځای د غر چنار نختر دا مه ړنګوئ. سوات دغه ښکلا امانت وساتئ. او دلته که ټوریزم موږ راوړو، پر دې سره د ایکو ټوریزم ملګری کړو. امان خان ایکو ټوریزم دا وي چې په هغې کې د هغه ځای ځایي ښکلا امانته پاتې شي او هغه ځای هم خلک ایکسپلور کې بهر ته لاړ شي. موږ او د ورجلو په منځ کې ورسره بهترین ماستو های عبدالله وایي چې ساګ د شړشم او د جوارو ډوډۍ ټینګې شملې خواږه ماسته ښکلي دي. او کلي ته راشه مسافر لاليه، دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي. نو د دې ورجلو د دې مستو او زمونږ په منځ کې یوازې یو ډېر ښکلی او ښایسته خنډ چې دی هغه ډاکټر کرن خان دی. هغه به خبره کوي، بیا به موږ ورجلو ته ځان رسوو. جي استاد جي. سلامونه ملګرو، زه د خپل خوږ ورور د امان خان په ځای کې یم. امان خان زه به دا په ریکارډ هم راولم چې دا زما هغه ملګری دی چې کله زه سوات ته راغلم او افیشلي موږ داسې د موسیقۍ بنډارونه شروع کړل. او خدای دې عمر ورکړي زموږ استاد محترم شیرجان استاد له. نو هغه چونکې په سوات کې د موسیقۍ ډېر خدمات کړي وو، زه داسې نوی چې وم نو د هغو سره چې اول یا دویم پروګرام ته زه راتلم، اول پروګرام غالبا نو هغه د امان خان واده و. او نن ماشاءالله د امان خان بچي دي رالوی شوي دي د خیره. دې خبرې به کېږي داسې 14 کاله 15 کاله کېږي. نو زه خوشحاله شوم چې زه موده پس دې کور ته راغلم. بیا راغلي خو دې نه و چې دې وړو سره ملاو شو، خو امان خان غږ وکړو. دی نه پوهېږم چې زموږ په نفس پوه شو که څه موږ چونکې مېلمانه یو، زموږ یو ډېر ښه کشر دی نوید، د هغه واده دی. نو امان خان وایي چې ورجلې پخېږي، ورجلې خرونه. ما ورته ویل مړه مېړم ما ګټلو په دې خبره ما جرأت نه شو کولی. نو په دې ورجلو باندې موږ خبره هم وکړه. د ورجلو خاصیت دا دی څنګه چې افسر صاحب وایي چې دا په سوات کې د دې اوبو سره دا ښکلې جوړېږي. دغه شانتې په افغانستان لغمان کې د هغه ځای خپل وریجې جوړېږي په منځ کې داسې د غوړو داسې ډنډ ودرولی. دغه شانتې د چارسدې غټې وریجې مشهورې دي. خو دا بیګمۍ وریجې د سوات سره په دې وجه باندې تړون ساتي چې دا د دې ځای په اوبو کې خوند کوي. لکه څنګه چې موږ د چرسي تیکه په کالام کې نشو پخولی، ډېر په مشکل یې پخوو، یا پېښور کاوه بل ځای نه جوړېږي. نو دغه شانتې د سوات دا بیګمۍ چې دي دا ورجلې په دې په سفر صاحب هم او پوره بل باندې ډاکومنټري پې کړې ده. نو دغه عکسونو کې به درته بیا نږدې نه ښایي هم، چونکې بجلي هم نشته، موږ ټول ناست هم یو، دا رانه سړېږي. نو بس تاسو که چېرته سوات ته راغلی نو خدای هم سوات ته راوله، هر کله راشئ. نو د چا چې درته د ورجلو ست وکړو چې ورجلې ده که نه تاسو ورته ووایئ چې مونږ ورجلې خدای هم راوله، خدای هم راوله. د ونو بوټو خبره به کومه، سپرلی دی، ډېر مزیدار سپرلی دی. څومره خلک چې زما غږ اورئ، نو زما دپاره نه، د خپل راتلونکي نسل دپاره په خپلو وطنونو کې، خپل په چاپېرچل کې شنډۍ، بکیانه، کیکر، دا څیزونه لاچي به نه کوئ. لاچي نه به ځان بلکل لرې ساتئ. دا وطني بوټي نه دي، توت شو، دغه ښکلې ونې وکړئ، دې پسمانه وکړئ، نختر وکړئ،
نور چې زموږ څومره ښکلي ښکلي وز دی وز دی، چنار دی، د هغې اختر خصمانه دی، وکړئ پیوچ په دی. دې وطن او دا راتلونکي د موسمونو دا بدتمیزۍ چې دي د دې د خلاصي دپاره دغه یوه لاره ده چې موږ ونې بوټي وکرو. دا اوس چې بې موسمه بارانونه موږ ګورو که نه، دا د دې عمل دی چې موږ ونې بوټي د ویښه وهلي دي. د ونو بوټو سره مینه وکړئ، خصمانۍ وکړئ. دا به داسې وي لکه تاسو چې خپلو راتلونکو نسلونو ته یو ښکلی مزیدار او تک شین وطن ورکړئ. ډېره ښکلې خبره ده استاد جي، ستاسو هم مننه کوم امان خان، ستاسو هم مننه کوم مانه صبر نه او صبر مه کوه استاد جي. اخري خبره دا ده چې دا کشران بچي چې دي دا په د دوی په ریکارډ هم راله یو بچو ځان د ټیک ټاک لایو ګیمینګ د لاسو نه وساتئ، دا هم خطرناک شی دی. امان خان د بچي نه په دې باندې لکه اخته نه شي او په دې به استاد جي خبره راختمه کړو حیاته چې ته او ستا خندا جنت، ما له ته او ستا جنت وګوره جو یو جنت وخانده جو بیا جنت، سواد دی او ستا غېږه ده دا جنت او دا جنت. بسم الله.